رمضان مبارکه چې کله داخله شي هره شپه یو غږ کوونکی غږ کوي. حدیث مبارک کې راځي ګورې دا غږ کوونکی خو د الله تعالی په امر باندې غږ کوي. ای غوښتونکي د خیر مخ راواړوه، خیرونه او نیکۍ یې وکړه. چې څوک غواړي زه نیکي وکړم، دغه د نیکۍ وخت ته نیکي دې سړی وکړي چې څومره نیکي کوي چې که بدني کوي، که مالي کوي، که ذکرونه کوي، که زکاتونه ورکوي، که صدقات کوي، که خلکو ته روزمات ورکوي، چې څومره نیکي کوي چې هغه کوونکی غږ پرې کوي چې ای غوښتونکي د خیر مخ راواړوه نیکي وکړئ. او دا غږ کوي ای غوښتونکي د شر ځان بند کړه د شر نه، دا وخت د شر نه ده. رمضان مبارکه معظمه میاشت ده، مکرمه میاشت ده. دې وخت کې سړی باید د بدو اخلاقو، بدو افعالو، بدو اقوالو نه ځان وساتي، که نه هلاکت کې واقع کېږي.